بندګانو پاک زړونه جوړ کړي. دا دنیا الله دې تا دپاره پیدا کړي، په الله قسم دې تا دپاره پیدا ده. خو که دې پاک زړه نه و بیا به په خپل رب هم بدګمانه یې، والله رب مې دا کار نه کوي، رب مې دا دعا نه قبلوي. نه، ته دې یوارې زړه اصلاح کړه، نیت دې رب سره اصلاح کړه. موسی علیه السلام ته الله جل وعلا وحی وکړل چې ای د ما موسی، ای د ما پیغمبره، لاړ به سي پلانۍ منطقې ته به لاړ سي. په پلانۍ منطقه کې د ما یو ولي وفات سوی ده، جنازه به ورباندې وکړي. او څوک چې د دې بنده د ما ولي د ما د دوست جنازې ته در سره لاړه، هغو ته مې بښنه کړې ده. الله اکبر، سبحان الله. موسی علیه السلام وایي چې دا څوک وفات سوی ده. دا موسی علیه السلام لاړه، قوم ته یې وویل چې د الله یو دوست وفات سوی ده. الله جل وعلا وایي که د دې جنازې ته څوک را سره لاړه سه، هغو ټولو ته مې بښنه کړې ده. الله، هغو ټولو ته. قوم ټول را یو ځای سول. اوس موسی علیه السلام تر مخ روان ده، چې لاړل یوې منطقې ته ورسېدل، یوه دښته ده، په دې دښته کې یو کس پروت ده وفات سوی ده. موسی علیه السلام چې ورته وکتل چې دا خو همغه ګناهګار ده چې په خلقو په کلي کې نه پرېښودل، او ما ته رب جل وعلا ویل چې ما دوست وفات سوی ده. الله، موسی علیه السلام حیران سول. اوس خلقو ته خلق چې اوس به خلقو ته څه وایم؟ د خلق خو ځکه بني اسرائیل انبیا یې ډېر سخت ځورولي ول، ډېر سخت یې ځورولي ول انبیا، په هر شي کې بې نیوکه ورباندې کوه. ای ربه دا اوس دا قوم ته به څه وایم؟ دا خو همغه ګناهګار ده چې خلقو په قوم او په کلي او په منطقه کې نه پرېښودل، پسې وایي خیسل اوس وفات سوی ده. د تا څنګه دوست جوړ سول ای رب العالمینه؟ اله العالمین موسی علیه السلام ته وویل، موسی علیه السلام کلیم الله ده، الله جل وعلا به خپله خبرې ورسره کولې. الله، که څنګه چې د الله شان ده او د الله له شانه سره مناسبه وي، هماغسې خبرې ورسره کولې. وکلم الله موسی تکلیما، الله به بلا کیف خپله خبرې له موسی علیه السلام سره کولې. سبحان الله. موسی علیه السلام ورته وایي چې ای ربه دا خو همغه ګناهګار ده، ای ربه زه به دې خلقو ته څه وایم؟ دا خو خلقو له کلي پسې اخیستلی. الله جل وعلا ورته وویل چې ای موسی، ای د ما پیغمبره، د ما دې بنده، د ما دې دوست ما ته داسې توبه وکړله چې د ټولې دنیا په انسانانو تقسیم کې هر یو ته به توبه ورسېږي. الله اکبر، نعره تکبیر، الله اکبر، نعره تکبیر، الله اکبر. موسی علیه السلام الله جل وعلا ته وایي چې ای رب العالمین څنګه توبه یې وکړه؟ الله جل وعلا ورته وویل چې دا بنده تاسو پسې راواخیستل، له کلي مو پسې راوسړل، نو راغلل دلته کښېنستل، په دې ځای کې ناست ول شپې ورځې، داسې دعا یې ویې رانه وغوښتل او داسې توبه یې وایستله. دې دعا ته تاسې وګورئ، ویې ویل چې یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا الله، زه بېوزله یم، مسافر یم، د تا په ځمکه مې څوک نه پرېږدي. ای رب العالمین، که ته ما ته مغفرت کوې او په هغه مغفرت د تا په خدایي کې کمی راځي، ما ته مغفرت مه کوه. استغفر الله، سبحان الله. تاسې دې دعا ته وګورئ، الله اکبر، لا اله، غرونه لړزوي قسم په الله. وای ای ربه، که ته ما ته مغفرت کوې او د تا په خدایي کې په هغه مغفرت کمی راځي، نو ما ته مغفرت مه کوه یا الله، د ټولو بندګانو ګناهونه په ما باندې واچوه. الله اکبر. د ټولو بندګانو ګناهونه په ما باندې واچوه، د ټولو بندګانو عذاب دې ما ته راکړه. الله اکبر. او ای رب، که د تا په مغفرت د تا په خدایي کې کمی نه راځي، یا الله ما ته مغفرت وکړه. سبحان الله. ای رب په ما رحمت وکړه، که د تا په رحمت، که په ما رحمت کوې او د تا په رحمت و خدایي و بچیي کې کمی راځي، ای رب العالمین په ما باندې رحمت مه کوه، او که د تا په خدایي و بچیي کې کمی نه راځي، ای رب العالمین په ما باندې رحم وکړه. موسی علیه السلام ته الله جل وعلا ویل، وایي
دا دعا سي څنګه وکړه ما دته مغفرت هم وکړل توبه مې هم قبوله کړه او رحمت مې ورباندې وکړل جنتي مې هم